د 1309 لمریز کال د سولې د مشورتي لویې جرګې پریکړه لیک و امرهم الشورى بینهم. دغه جرګه د فاصلحوا بین اخویکم له مبارک آیات څخه په الهام اخیستلو او د جمهوریت ریاست د عالی مقام د 1309 لمریز کال د زمري د 14مې د 50مې ګډې فرمان په اساس او همداراز د 1398 لمریز کال د سولې مشورتي لویې جرګې د پریکړه لیک د 21 بند سره سم د 1309 لمریز کال د زمري په 18مه نیټه پیل او د 3 ورځو لپاره دوام وکړ. موږ د سولې مشورتي لویې جرګې 3400 تنه نارینه او ښځینه غړي چې د ټولنې له 23 بېلابېلو اصنافو په استازیتوب له 14 ولایتونو څخه د هیواد په پلازمینه کابل کې راټول شوي وو، تر څو د طالبانو د ډلې د 400 بندیانو د خوشي کېدو او د طالبانو سره د سولې مذاکراتو د چوکاټ تعینولو لپاره خپل مشورې وړاندې کړو. دې ته په پام سره چې لویه جرګه د لوړو مصالحو اړوندو مسألو په هکله د مشورو لپاره د ملت د لوړې ارادې څرګندویه ده. زموږ د ګران هیواد د تاریخ ښیي چې د افغانستان خلکو په خطرناکو حالاتو کې د ځمکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت ساتلو او د تاریخي لویو جرګو له لارې د مهمو پریکړو لپاره ولسي پوهې ته مراجعه شوې او مناسبې پریکړې کړې دي. د سولې مشورتي لویې جرګې د خپلو غړو د مشورو په اساس چې په کاري کمیټو کې ترسره کړي د افغانستان اسلامي جمهوریت، طالبانو، اسلامي هیوادونو او د نړیوالې ټولنې ته لاندې سپارښتنې وړاندې کوي. اول، د مشورتي لویې جرګې غړي تلپاتې او باعزت سولې ته د رسېدو په خاطر د سولې له بهیر څخه چې په هیواد کې د امنیت او ثبات لامل ګرځي هرکلی او ملاتړ کوي. دوهم، جرګه د سولې د مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خنډونو د لرې کولو، د وینې له تویېدلو څخه د مخنیوي او همداراز د وګړو د مصلحت او خیر لپاره د طالبانو د 400 بندیانو د خوشي کېدو نظر تاییدوي. دریم، که چیرې د بندیانو په منځ کې بهرني اتباع وي، د بهرني بندیانو له هیوادونو څخه تر معتبرو ضمانتونو وروسته خپلو اړوندو هیوادونو ته وسپارل شي. څلورم، باید ډاډ ترلاسه شي چې د دغو بندیانو له خوشي کېدو سره سم مستقیم مذاکرات له کومې بهانې پرته ژر تر ژره پیل کیږي. پنځم، جرګه په جدي توګه په هیواد کې د دوامدار او فوري اوربند د ټینګښت غوښتونکې ده او له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه جرګه په جدي توګه په هیواد کې د دوامدار او فوري اوربند د ټینګښت غوښتونکې ده او له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو څخه غواړي چې د افغانستان له خلکو سره په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. شپږم، د افغانستان ملت او د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت ته د ډاډ ورکړل شي چې له بند څخه خوشي شوي بندیان بیا ځل د جنګ ډګر ته نه ستنېږي او د دوی کړنې دې وڅارل شي. اووم، دې ته په پام سره چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت د طالب بندیان خوشي کولو لپاره اقدام کوي، جرګه له طالبانو څخه هم غواړي چې د دولت د ټولو ملکي او نظامي بندیانو په وړاندې خپل مکلفیت ادا او بندیان د ژر تر ژره خوشي کړي. د اتم، د غوښتنې په صورت کې د هغه کسانو حق العبدي د خوندي وي چې د خوشي شوو طالبانو لخوا متضرره شوي وي. نهم، موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو د هغو هیوادونو له لاسوهنو څخه چې د هیواد په بې ثباتۍ کې په مستقیمه او یا غیر مستقیمه توګه ښکیل دي او یا له تروریستي ډلو څخه ملاتړ کوي مخنیوی وکړي. لسم، په داسې حال کې چې د سولې هلې ځلې دوام لري، د دې جرګې غړي د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او له طالبانو څخه غواړي چې وسلوال تاوتریخوالی ودروي او ټول اختلافات د خبرو اترو له لارې حل او فصل کړي. د افغانستان ملت به د هغه لوري په وړاندې چې د تاوتریخوالي په ادامې ټینګار کوي قاطع تصمیم ونیسي. یولسم، د سولې په بهیر کې باید اسلامي ارزښتونه، د علماو رول، د دولت اساسي بنسټونه،
ولسواکي او په تیرو 2 لسیزو کې د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې حفظ او تقویه شي. 12 د سولې په مذاکراتو کې د ولسواکۍ او جمهوریت اصل او د اتباعو اساسي حقونه په ځانګړې توګه د قومي، دینی او مذهبي لږکیو سیاسي موقعیت او حقونه چې د اساسي قانون په 2 فصل او د دې قانون په نورو موادو کې تسجیل شوي تر پښو لاندې نشي. 14 د سولې مشورتي لوی جرګې غړي ټینګار کوي چې په هیواد کې ښځې د نیمې برخې د نفوس په توګه باید له خپلو حقوقي او سیاسي موقف برخمنې وي او د سولې بهیر په ټولو پړاوونو کې رغنده رول او مشارکت ولري. 14 د مشورتي لوی جرګې غړي په دې عقیده دي چې اساسي قانون یو ملي وثیقه ده چې باید وساتل شي، مګر د اړتیا په صورت کې اساسي قانون په همدې قانون کې د تعدیل میکانیزم په اساس تعدیل ممکن دی. 15 د لوی جرګې غړي وړاندیز کوي چې د ملي مصالحې عالی شورا په تشکیل کې د ملي مشارکت اصل رعایت او د دې شورا په ترکیب کې ملي شخصیتونه، سیاسي رهبران، دینی عالمان، قومي مشران، ښځې، ځوانان، مدني ټولنې او نور قشرونه شامل شي. د سولې بهیر د لا ولسي کولو په موخه د دې بهیر فعالیتونه د ولایتونو په کچه وغځول شي. 14 جرګه د سولې بهیر پر روڼتیا ټینګار کوي او تمه لري چې د ملي مصالحې عالی شورا او مذاکره کوونکي هیئت د افغانستان خلکو ته د دې پروسې په هکله پر وخت معلومات وړاندې کړي. 15 د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د هیواد د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د ساتونکو په توګه پیژندل کیږي باید لا پیاوړي ورڅخه زیات ملاتړ وشي. په ورته مهال کې د امنیتي ادارو د شهیدانو ورثو او د تروریستي پیښو قربانیانو ته رسیدګي وشي. 18 جرګه ټینګار کوي چې له طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې پر روښانه میکانیزمونو چې د اجتماعي نظم، د تاسیساتو او زیربناو د امنیت او ثبات باعث ګرځي تفاهم وشي تر څو د خلکو اندېښنې له منځه ولاړې شي. 19 د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو ته چې د افغانستان د ملت ویاړ دی د درناوي په موخه دولت ته وړاندیز کوو تر څو دولت د پرته د وطن سره د خیانت په جرم د هغو امنیتي او دفاعي منصوبینو د حبس موته وبخي چې د جمهوریت ریاست د عالی مقام په صلاحیت کې وي. سربیره پر دې هغه کسان چې له طالبانو سره د اړیکو د اتهام په جرم محکوم شوي د بخښنې په فرمان کې شامل شي. 20 د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت معذب دی چې د ملي منافعو په رڼا کې ځانګړې لارښوونې وړاندې او د مذاکره کوونکي هیئت د لا پیاوړتیا او ښه والي لپاره لازم اقدامات ترسره کړي. د سولې د بهیر په ټولو پړاوونو کې د ښځو حضور تقویه شي. 21 جرګه ټینګار کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره لازم شرایط په هیواد کې دننه برابر شي ځکه چې دواړه لوري افغانان دي. کنه له دې پرته د مذاکرات په دریم بې پرې هیواد کې ترسره شي. مذاکرات باید مستمر او دوامدار وي او په هیڅ دلیل د دغه لړۍ مخه نه نیول کیږي. 22 د جرګې غړي د نړیوالې ټولنې او بیا په ځانګړې توګه د امریکا له متحده ایالاتو له مرستو او ملاتړ څخه مننه کوي. په عین وخت کې د جرګې غړي له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي او خپل ملاتړ او مرستو ته د مذاکراتو په جریان کې او د سولې تړون څخه وروسته ادامه ورکړي. 23 له اسلامي هیوادونو او د اسلامي همکاریو له سازمان په ځانګړې توګه د افغانستان له ګاونډیو څخه هیله لرو چې د افغانستان له خلکو سره د تلپاتې سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي او خپل اسلامي وجیبه د افغانستان د مجاهد ملت د بېسارو قربانیو په وړاندې ادا کړي. 24 د مشورتي لوی جرګې غړي د سولې د بهیر په جریان کې د اړینو مشورو بحثونو د دوام لپاره چې لومړیتوب لري د سولې د مشورتي لوی جرګې له موجوده ظرفیت څخه سمه ګټه پورته کړي. 25 څرنګه چې د جرګې غړو په خپلو کمیټو کې په مختلفو برخو کې مشخص او تفصیلي وړاندیزونه کړي چې دولت لپاره په راتلونکي کې ګټور دي. دغه وړاندیزونه د دې پریکړه لیک د ضمیمې په توګه د جمهوریت ریاست عالی مقام ته واستول شي
تر څو د دغه وړاندیزونو په هکله اړوند ادارو ته لازمې لارښوونې وشي. د مقدمې سربیره دغه پریکړه لیک 25 بندونه لري چې د 1399 لمریز کال د زمري په 19مه د سولې مشورتي لویې جرګې د غړو لخوا صادره شوه.